د شعر عنوان دی پیران او پیریان. د بعضې خلکو زه احسان کله منم، د بعضې خلکو زه احسان کله منم، چې خبر د څه نه یم نو تاوان کله منم. او ټیک د پیریان شته دی، دا مخلوق د پاک الله دی. ټیک د پیریان شته دی، دا مخلوق د پاک الله دی، خو په ښځو چې راځي دغه پیریان کله منم. او چې په ټکي نه پوهېږي د قرآن خبر نه وي، چې په ټکي نه پوهېږي د قرآن خبر نه وي، بې علمه نن سبا دغه پیران کله منم. او بې ډشه بې تارونو چې په نوک کې دنیا ویني، بې ډشه بې تارونو چې په نوک کې دنیا ویني، تاریا کوي د دروغو د ازبرګان کله منم. او بل شعر دی جی، وی مخلوق د الله ډیر دی خو انسان ته رسي نه، مخلوق د الله ډیر دی خو انسان ته رسي نه، خواږه هر څه کې شته دی خو ایمان ته رسي نه. او څلور دی کتابونه دا الله دی رالیږلي، څلور دی کتابونه دا الله دی رالیږلي، تورات زبور انجیل دی خو قرآن ته رسي نه. او هر څوک غیر مذهبه د خپل دین مذهب علم شي، هر څوک غیر مذهبه د خپل دین مذهب علم شي، خو سوچ که ورته وکړي مسلمان ته رسي نه. او غړوالی د دنیا د مخکې هر څومره راغون شي، غړوالی د دنیا د مخکې هر څومره راغون شي، خو دا به درته ووایم چې باران ته رسي نه. او بل بند جي، وی منځونه که هر څومره د ریا دپاره وشي، منځونه که هر څومره د ریا دپاره وشي، تاریا کوئی واپس کېږي د آسمان ته رسي نه. هر کله چې خو کوئی کاب ته مې زړه کېږي، هر کله کوي خو کوئی کاب ته مې زړه کېږي، سیلونو له بزم دغه حیوات ته مې زړه کېږي. او په سر د خاپیرو سره چې هر وخت میلمه یم، په سر د خاپیرو سره چې هر وخت میلمه یم، د غرونو سردارو کې دغه واک ته مې زړه کېږي. او د عشق په میره کې خدا لوږه تنده خوند کوي، د عشق په میره کې خدا لوږه تنده خوند کوي. دا نه چې یا ډوډۍ او یا کباب ته مې زړه کېږي. او سپین مخ لکه سپومې چې په وریځو کې ښکاره شي، سپین مخ لکه سپومې چې په وریځو کې ښکاره شي، روړم در له قسم د تور نقاب ته مې زړه کېږي. او تاریا که ستا شعرونه ډېر په شوق باندې اورم، تاریا که ستا شعرونه ډېر په شوق باندې اورم، یو ځلې به درځم سید آباد ته مې زړه کېږي.